ګرانو ماشومانو سلامونه هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله وئ او راغلی وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست او نوی درس به بیا هم په بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسو مبارکه کلمه پیل کړو ځکه چې موږ تاسو شکر مسلمانان یو. وګورو چې موږ تیر درسونه څه رقم مخته تللي. موږ تاسو د الف نه تر خ پورې د حروفو الف ب پ ت س ج چ ه خ حالتونه ولیدل. کله چې د دغه حروفو سره بدون د الف نه چې مد ور سره راځي د ټولو حروفو سره کله چې الف راغی څه رقم ولیکل شول او څه رقم تلفظ شول دا ټول د تاسو زده شول. زه به بیا هم درته تکرار کړم. الف سره چې مد راغی داسې لیکل کیږي او آ تلفظ کیږي. الف مد آ، ب الف با داسې لیکل کیږي او داسې تلفظ کیږي. ب الف با، پ الف پا، پ الف پا، ت الف تا، ت الف تا، س الف سا، س الف سا، جیم الف جا، جیم الف جا، چ الف چا، چ الف چا، ه الف ها، ه الف ها، خ الف خا، خ الف خا. اوس به خپل نوی درس پیل کړو. اوس به تاسو توجه وکړئ. تاسو درس 5م درس دی. 5 په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ. ښه فکر ورته ونیسئ. دا ځل د دال د حرف نوبت دی. کله چې د دال سره الف راځي او کله چې د زال سره الف راځي. اوس به وګورو چې شکل یې څه رقم کیږي او تلفظ یې څه رقم کیږي. کله چې د دال سره الف راشي دال نه ماتیږي. دال په خپل شکل او په خپل حالت پاتې کیږي. دال الف دا تلفظ کیږي. دال الف دا. او کله چې موږ په یوه کلمه کې وګورو مثلا دایره، دغه د دایرې شکل دی. په اول کې دا راغلی دا دایره، دا دایره. دایره دغه گرد شکل دی د سپین چې ګورئ دا دایره. او اوس به راشو زال به وګورو. د زال سره چې الف راځي د هم نه ماتیږي، په خپل حالت پاتې کیږي او الف ور سره مخکې راځي. زال الف زا، زا تلفظ کی زا. مثلا زا ذاکر، دغه هلک چې وینئ نوم یې ذاکر دی. زا ذاکر. د ذاکر اول 2 حرفونه زا دي. زا، زا ذاکر. ښه ورته وګورئ زا ذاکر. نو د نن ورځې دغه 2 حرفونه ختم شول. درسم ختم شو. تاسو یوه صفحه د دال الف دا نه ولیکئ، یوه صفحه د زال الف زا نه ولیکئ او یوه صفحه د 15 عدد نه ولیکئ او ښه یې تلفظ کړئ چې ښه مو زده شي. او دا درس مو اسانه و، نیمه حرف یې نه درلود. او که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه وګورئ. نور مو وخت پوره دی. د خدای پامان.